کهانه شروعات کې مونږه خزه خاون وینو دې کې د دې سړی نوم میلر وي دی د سمندر غاړې لراغلی وي او د دې یو لورم وي د دې د لور یو غټه بیماری وي او په علاج غټه پیسې لګي خو میلر سره دومره پیسې نه دته یو ډیل میلو شوی چې تبره د یو سپیس شپ په میشن باندې لاړ شه نو کو ته واپس راغلې تا ته به غټه پیسې میلو شي بس د دا آفر قبول کړی وي او دې لور ته وایي چې زه به خامخا راځم او ستا علاج به کوم دا لور ورته وایي چې ټیک ده زه به ستا انتظار کوم بیا مونږ وینو چې میلر په هغه میشن باندې سپیس شپ کې وتی وي دی اوس تقریبا 2 کاله سفر کړی وي او دی خپل منزل ته ورنږدې وي سپیس شپ کې ټوله نفري په ماشینانو کې ودی چې اچانک په خلا کې د کاڼو توپان دی له مخې لراشي دا دومره خطرناک توپانی چې دې سره هغه شپ ټول په خوځېدو شي هغه کاڼ سپیډ کې د شپ سره جنګیږي دغه ټایم د میلر سترګې وغړیږي هغه په سچل کنټرول روم ته راشي چونکې ټوله نفري خپلو چیمبرو کې بېهوشه ودی نو دې فیصله وکړي چې دا سپیس شپ په چرته نږدې بلې سیارې ته کوز کم ولې چې هغه کاڼو باقي دې شپ ته نقصان رسو دې چې څنګه هغه سیارې ته ورکوزیږي نو دغه ټایم د هوا پرشر دومره سیوا شي چې په هغه شپ غورو لګي او میلر ته مخې ته سم نه ښکاري دا شپ هلته یو خټ سره وجنګي او دې څو حصو کې تقسیم شي او لاندې پریوزي دې سره هغه ټولې چیمبرې تباه شي یعنی چیمبرو کې چې کم خلک اوده پراته یي هغه مړه شي دې نه علاوه میلر هم ښه کافي زخمي شوي دی هغه روم نه بهر راوځي او کسان چک کوي خو ده ته پته ولګي چې زما نه علاوه ټول کسان مړه شوي دي دی چې بهر راوځي نو ده ته په دې خبره تسلي میلو شي چې دې سیاره کې اوبه هم شته او ونې بوټې پکې هم شته او دې نه علاوه دلته ساه اخیستو دپاره اکسیجن هم وي یعنی دا د انسانانو د اوسېدو دپاره ښه سمه سیاره وي خو دې ټایم کې ده ته دا پته نه وي چې دې سیاره کې خو نور مخلوقات هم اوسېږي بیا میلر خپل بیس ته یو میسج هم ولیږي او دلته چې څه وشي هغه ټول ورته پکې ووایي بیا دته رایاد شي چې په دې سپیس شپ کې 2 واړه شپونه نور هم کم چې ایمرجنسي دپاره یي خو پته نه وي چې هغه کم ځای پرېوتي دي بس دې فیصله وکړي چې زه به هغه شپونه ګورم او بیا به پکې خپلې دنیا ته ځم اوس دلته د خوراک سامان نه وي او دې ډېر کمزوري شوي د ډېرې مایوسۍ نه دې د ځان د ویشتلو کوشش هم وکړي خو یکدم ورته خپله لور مخې ته شي بس دې منې شي دې د هغې تصویران ګوري چې دغه ټایم د یو چیمبر نه څه آواز راوځي میلر چې هغه چیمبر خواله ورشي او هغه چک کړي نو هغې کې یو وړه جینۍ ژوندی وي کومه چې د ده د لور په عمر کې وي دی هغه ماشومه د چیمبر نه راوښکي او دننه شپ ته بوځي میلر د هغې نه تپوسونه کوي چې ته څوک یې او تا سره شپ کې څوک نو هغه جینۍ چې ورته کومه ژبه کې خبرې کوي په هغه ژبه میلر نه پوهېږي یعنی د هغې ژبه بدلی میلر د هغې آی ډي چک کړي نو پته ورته ولګي چې د دې نوم کوه دی بیا میلر د دې سیارې جانچ پړتال دپاره بهر وځي او دې نه علاوه خپل د شپ هغه حصه هم معلوموي نو دې بهر هغه ځمکه کې داسې سوري وویني کمې نه چې خوټ کېدلې اوبه تیزۍ سره راوځي دې نه علاوه دې هلته د یو غټ ځناور ډانچه هم وویني لږ مخکې تلو نه پس دې خپل اډوانس جی پي ایس راواخلي او په هغې کې وګوري چې شپ کم طرف ته دی ده ته پته ولګي چې شپ دلته نه 15 کیلومیټره لرې پروت دی بیا دې لاندې کتو دپاره ورټیټ شي نو د یو ډایناسور بچی پرې راټوپ کړي او په ده حمله وکړي خو میلر سره خپل هتیار بس دې په هغې ووښي او مړې کړي او بیا دې په منډه راشي هغه جینۍ له او هغې ته په اشارو باندې ووایي چې موږ به یو غر کراس کوو او خپل د شپ هغه حصې له به ځان رسوو خو دا جینۍ ورته اشارو کې وایي چې دې شپ کې زما مور او پلار هم او تر څو چې هغې ما نه پیدا کړې زه چرته هم نه ځم چونکې میلر ته پته وي چې هغه ټول خلک چیمبرو کې مړه شوي دي نو میلر هغې ته دروغ ووایي چې ستا مور او پلار په کومو چیمبرو کې پراته دي هغه چیمبر د شپ هغه بله حصه کې دی نو شا به چې هغې له ځان ورسوو نو بس دا جینۍ د ده ومني او ښه پوره تیارۍ سره هغه شپ کتو دپاره دی وځي اوس دا هر څه دومره آسان نه وي څومره چې ښکاري ولې چې دا سیاره ډېره خطرناکه وي دلته هم د ځمکې ځناوري او هم د هوا غټ ځناوري او ډېر عجیبه مخلوقات دې سیاره کې اوسېږي دی ښه ډېر سفر وکړي او بیا یو ځنګل ته رارسي هلته دی ډېر عجیبه ډایناسور وویني او هغې ټول په دې حمله وکړي میلر په خپل ټوپک هغې باندې ډزې وکړي او هغې وجني او ځان سره سره دا جینۍ هم بچ کوي خیر دی په څه طریقه ځان بچ کړي او د هغه ځای نه وځي مخکې دی ته اوبه میلو شي هلته دی مخ لاسو وینځي او اوبه
کی. دا غې نه پس میلر یو ونې ته بره وخیږي او هلته خپل جی پی ایس راواخلي او خپل د شپ لوکیشن پکې ګوري چې اچانک هغه سرانګه ماته شي او دې لاندې پریوزي. دې سره د ده لاس ډېر زخمي شي او دې ډېر تکلیف کې شي. دغه ټایم د ده اواز خواته ځناور واوري او هغې ده پسې راشي. هغې چې څنګه په دا حمله کوي نو میلر سره واړه بمونه او په هغې یې ورولي. هغه بمونو سره څه ځناور مړم شي او بیا په هغه نورو باندې میلر ډزې شروع کړي. دغه دوران دا جینۍ د یرې هلته نه وتښتي او یو ونې شاته پټه شي. خو دې ته پته نه وي چې زه خو نورم خطرناک ځای ته راغلم. هغه ځای د ځناورو ډکي. دا چې څنګه د هغه ځای نه غلی شان ځي نو دغه ټایم دې پسې یو ځناور راشي او ورو ورو د دې خواله راځي. دا د هغې نه بره ونې ته وخیږي خو هغه ځناور هم ورپسې بره راوخیږي. بس یکدم پې حمله وکړي او په راښکلو راښکلو یې ځان سره وړي. دا جینۍ چغې وهي نو میلر یې واوري. بس هغه ورپسې رامنډه کړي او په هغه ځناورو ډزې وکړي. هغې وزغلی او هغه دغه شان دا جینۍ بچ کړي. دا جینۍ ډېره زیاته یېرېدلې وي نو په دې وجه میلر هغه په شا کړي او مخکې روان شي. دی په دې جینۍ ډېر خفه کېږي ولې چې ده ته دا جینۍ بلکل د خپلې لور په شان ښکاري. بیا په دې باندې شپه شي او د شپې سفر خطرناکي نو دی یو ګوپا ته ورشي او هغې کې پناه واخلي. دی هلته خپل جی پی ایس راواخلي چې شپ اوس څومره لرې دی. نو دی چې څه وویني هغې سره دی ډېر زیات ګبرو شي. دی وویني چې د کم توپان د وجې د دې شپ تباه شوی و هغه د کاڼو توپان دې سیارې طرف ته را روان دی او هغه به ټول په دې سیارې راغورځېږي. دی سره به دلته هر څه تباه شي. دی دا هر څه دې جینۍ ته م ووایي. بیا چې دی هلته نه وځي نو په دې باندې یو غټ ډایناسور راشي. دی دغه ډایناسور نه منډه کی او یو بلې ګوپا ته ورشي. هلته دې ته یو سورنګ میلو شي کم چې ډېر وړوکي وي. نو میلر پکې بم خلاص کی او هغې سره هغه سورنګ کې تنګه لار وشي. بس میلر پکې دا جینۍ بهر وباسي او په خپله دننه پاتې شي ولې چې دې پکې نشي وتې. دننه په میلر باندې یو بل ډایناسور هم راشي او حمله پې وکړي خو میلر د هغه مقابله وکړي او هغه په هغه خپل ټوپک باندې ولې مړې کړي او بیا دې په څه طریقه دغه ګوپا نه بار راوځي. نو بهر ده ته هغه جینۍ میلو نشي. دی هغې پسې اخوا دېخوا ګرځي او بیا اسمان طرف ته جی پی ایس کې وګوري نو ده ته ښکاره شي چې د کاڼو هغه توپان دې سیارې ته رانږدې دی او که دلته نه زر تر زره ونه وتو نو بس هم دې کې به غرق شو. په دې وجه دی هماغه طرف ته منډه کړي کم طرف ته چې شپي. خو اچانک دې غلطۍ سره یو دلدل ته راټوپ کړي. دې ته د وتو ډېر کوشش کوي خو هغه دلدل یې نور هم ښکته راښکي. دی هغه جینۍ ته هم چغې وهي او بس دې ډوبېدو والی چې دې کې هغه جینۍ هلته راشي او ده ته یو سرانګه راښکته کی. میلر د هغه سرانګې په ذریعه بهر د هغه دلدل نه راوځي. دی چې بهر راوځي نو هغه جینۍ ځان ته راجوخته کی ولې چې د هغې د وجې دی بچ شي. دی هغې ته وایي چې سیاره تباه کېدو واله ده موږ به زر تر زره ځان د دې نه وباسو. دی پوره یو ورځ او شپه سفر وکړي او آخر کار هغه خپل شپ له ځان ورسوي. د خوشقسمتۍ نه هغه شپ بلکل بچ شوي او روغ رمټي. میلر زر تر زره هغه شپ چالو کی نو دغه ټایم دا جینۍ بهر وځي او خپل مور او پلار ګوري ولې چې میلر ورته ویلي وي چې ستا مور او پلار به هلته وي خو دلته دې جینۍ ته پته ولګي چې دا ده ماته دروغ ویلي و. میلر هغې ته وایي چې هغه شپ کې ټولې چیمبرې غرقې شوي دي او هغې کې ستا مور او پلار هم مړه شوي دي. اوس په دې کې سم نه کېږي خو دا جینۍ جاړي او ده ته وایي چې بس ته ما دلته پرېږده. میلر هغه رضا کولو دپاره هغې ته د خپلې لور تصویر وښیي او ورته وایي چې زه دلته د خپلې لور دپاره راغلی وم ولې چې هغې ته غټه بیماري ده او که زه په وخت لا نړم نو هغه به مړه شي او زه تا هم دلته پرېښودی نشم ولې چې تم زما د لور په شان یې. دې خبرو سره د دې جینۍ زړه نرم شي او داغه خبره ومني. دی بیا شپ ته راشي او د تلو انتظام کوي چې دی کې یو غټ کاڼی په هغه شپ را پریوځي او دی نه علاوه هلته دوه غټ ډایناسور هم راشي او هغې د شپ ماتولو کوشش کوي. میلر ته پته یي چې موږ سره ټایم ډېر کم دی نو په دې وجه دی د هغه شپ نه راوځي او د هغه ډایناسورو پام ځان ته کي چې هغې د هغه شپ نه دی خوا شي. میلر په هغه ډایناسور ډز هم وکړي خو دغه دوران یو بل ډایناسور هم راشي او هغه د میلر خواله رارسي. د دغه ټوپک لوډ کېږي نه او خراب شي. هغه جینۍ د دماغو نه کار واخلي او د ډایناسورو ته د پروجیکټر ویډیو ولګوي. هغه ویډیو کې یو ښځی بس ډایناسور هغې پسې ورشي خو چې ډایناسور ته هلته څه میلو نشي نو دی بیا په میلر پسې شي. اوس میلر مخکې وي او ډایناسور ورپسې وي او دغه ټایم د ځمکې سورنګان په شلېدو شي او هلته د خلا هغه کاڼي را پرېوتل هم شروع شي. میلر هوښیارتیا وکړي او هغه سورنګانو خواله ورشي. بس چې څنګه سورنګ وشلېږي نو ډایناسور پرې راشي.
دا یو ګرمه لاوی خو د دې ډایناسور چمړه ډیره مضبوطه وي نو په د دومره اثر ونشي ډایناسور د ملر خواله راشي او اوس ملر سره د تیښتې لار نه ډایناسور چې ملر څنګه وجني نو دغه ټایم هغه جینۍ راشي او د دې ډایناسور سترګه کې لرګي ومنډي بس هغه ډایناسور ړوند شي او ګډ وډ شي دی په یو غټ سورنګ باندې خپه کیدي او چې څنګه سورنګ وشلیږي نو هغه ډایناسور ټول وسوځي او دې سره دې مړ شي اوس دلته ملر هم بچ شي بس بیا دې دواړه سپیس شپ کې کینی او د هغه ځای نه وځي د دې دا وړوکې شپ چې څنګه د هغه سیارې نه وځي نو دغه ټایم یو غټه ګوله راشي او هغه سیارې سره وجنګي او هغه ټوله تباه شي هم دې سره دا کهاني ختمه شي ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه